سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمد زنګ یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه د کوم چې موږ څنګه کولی شو د یو چا د موبایل لاک ورمات کړو. مثال په توګه ځینې ملګرونو په خپل موبایل کې لاکونه انسټال کړي وي، مثلا په توګه ګالري ته کله ورسو نو هغه ګالري ته د یو لاک لګول، یا هم پټرن لګول، یا هم پی ان لګول، یا هم بل څه پاسورډ یې ورکړی، یا هم بل کوم اپلیکیشن په موبایل کې خلاص کړو هغه ته هم څنګه کوي لاک لګولی وي. نو دغه لاک موږ څنګه کولی شو د یو چا د موبایل ور خلاص کړو پرته له دې نه چې هغه نفر هم ورباندې پوه شي، خو زموږ خپل کار ورباندې وکړو. خو ملګرو دا کومه طریقه زه تاسو درکوم دا به یوازې تاسې په ضرورت وخت کې څنګه کوئ استعمالوئ، بغیر له ضرورته که چې دا طریقه تاسو استعمال کړئ ملګرو دا ګناه ستاسو خپل دی. زه یوازې تاسو ته زده کړه درکوم چې دا کار خامخا موږ ته یو ورځ په درد خوري. نو که چیرې زموږ یو چا موبایل هغه لاک ور خلاصو او غواړو چې هغه نفر پوه هم نشي چې موږ د موبایل لاک خلاص کړی ده، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم چې موږ څنګه کولی شو یو چا د موبایل د ګالري لاک ورمات کړو. نو که غواړئ دا او دې ته ورته نور خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ سو نو ویډیو ملګرو خامخا سره لایک او مخته له ملګرو سره شیر کړئ. اوس ورځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو نو له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو دې لپاره چې تاسې چا د ګیلري لاک ورمات کړي، مثال په توګه ملګرو زما دا موبایل ده، ما یو لاکر انسټال کړی او ګورئ ما خپل ګیلري ته لاک ورکړی ده. نو زه که چیرې د لاک خلاصوم ملګرو د مثال په توګه دا لاک خلاصوم د توګه دا لاک نه راخلاصېږي، نو دا لاک زه اوس څنګه انلاک کولی سم. نو که چیرته غواړئ دا طریقه زده کړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو نو هر څه نه مخکې باید تاسو د هغه موبایل کې د لاک وګورئ چې کوم لاکر د انسټال کړی ده. مثال په توګه ملګرو زه خو کوم لاکر نه یوز کوم، یو دا لاکر مې نن انسټال کړ تر څو تاسو دا طریقه درکړم. دغه لاکر ما ګالري ته په دې وسیله کوډ ورکړی ده، خو دا موږ نه ډیلیټوو، خو د انلاک کولو طریقه زه ته ښیم. نه تنها ملګرو دا اپ لاکر، نور که هر ډول لاکر چا انسټال کړی وي په همدغه طریقه زه تاسو درکوم، په همدغه طریقې د هغه لاک ورماتولی شئ. مثلا ملګرو اوس تاسو هم ګورئ دا ویډیو نه سکیپ کوم تر څو تاسو ته هم زړه کې شی پیدا نه شي. زه اوس ورځم مثلا ګالري راخلاصوم ملګرو تو ګورئ ما ګالري ته لاک لګېدل، هلته ما څخه لاک غواړي وایي لاک داخل کې بیا کولی شئ ګالري ته ننوځئ. نو اوس دا لاک به څنګه انلاک کوو؟ نو دې لپاره به ملګرو تاسې هغه اپلیکیشن پیدا کړئ، مثال په توګه دغه اپلیکیشن دا غواړم انلاک کړم. نو دې لپاره به ملګرو تاسې خپل موبایل سیټینګ ته راسئ، سیټینګ ته چې راغلئ ملګرو لاندې سیټینګ ته به راغئ. نو لاندې ملګرو یو اپشن موږ ته راکوي د اپس په نامه چې ډیفولټ اپس اپ منیج پرمیشنز. نو دغه اپشن به پیدا کړئ. ځینې موبایلو کې دلته اپلیکیشن منیجر لیکلی، خو زموږ په موبایل کې اپ ده، نو دې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې د کلیک واخیست نو یو شیبه انتظار کوو ملګرو تر موږ ته خپل موبایل مکمل کوم اپلیکیشنونه که سیسټم یا که انسټال شوي اپلیکیشن وي هغه ټول موږ ته راښکاره کوي. نو لږ ورته انتظار کوو تر څو دغه اپلیکیشنونه موږ ته راښکاره کړي. نو دلته لږ سلو ډرنګ کې ځکه زما په موبایل کې ډېر زیات اپلیکیشنونه انسټال دي، نو زه به دا لږ سکیپ کوم تر څو دا تاسو ته مزاحمت ونه شي. نو دا د ملګرو ما ته د خپل د موبایل مکمل اپلیکیشنونه راوړو، کوم اپلیکیشنونه زما په خپل موبایل کې انسټال دي. نو دلته ملګرو تاسې هماغه لاکر را پیدا کړئ، مثلا دغه اپ لاکر زه غواړم د انلاک کړم، نو سمپل به په دې باندې یو کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیست ملګرو دلته لیکلي فورس سټاپ، نو دا فورس سټاپ باید تاسې ووهئ. نو دلته دا فورس سټاپ وهم او دلته څنګه کوم فورس سټاپ بیا هم وهمه. نو دا مو چې ووهلو ملګرو اوس راځم ملګرو هم بټن مې وویله، نو دلته تاسو ورته وکړئ ملګرو زه ګالري راخلاصوم. نو ورته وکړئ ملګرو زمونږ ګالري راخلاصوم، مثلا ګالري کې فولډر راخلاصوم، دې کې ګورم ملګرو عکسونه راخلاصوم. څنګه شو دا فولډر لاکر څنګه شو انلاک شو. مثال په توګه دلته نور عکسونه راخلاصوم، ورته وګورئ ملګرو دا هم څنګه شي موږ ته راخلاصوي. نو که هر ګالري ملګرو مثلا په توګه اوس ورځم دا فایل منیجر ته هم ما لاک لګولی، نو فایل منیجر راخلاصوم، ورته ګورم ملګرو نن سیسټم ته هم ورننوځم،
خو دا څنګه انلاک شو. نو په همدې طریقه موږ کولی شو د هر چا د موبایل اپ لاک چې کوم انسټال کړی هغه ورته انلاک کړو پرته له دې نه چې هغه نفر پوه شي. اوس په څنګه کولی شو دا لاکر بیرته فعاله کړو. نور هېڅ کار نه ده ملګرو. تاسو به خاص ملګرو په دغه لاکر باندې یو کلیک واخلئ. کله مو یو کلیک په دې لاکر باندې واخیستو نو دا لاکر بیرته فعاله کېږي. اوس بیرته ورځو ملګرو څنګه ده. اوس بیرته دلته راځو ملګرو د هغه کې ګالري ته زه اوس راځم ملګرو. هغه لاک ګورئ بیرته به فعاله شوی. نو دا د ملګرو موږ ته څنګه کې بیرته د لاک غوښتنه کوي تاسو لاک د پټرن داخل کې بیا تاسو کولی شئ ګالري ته ننوځئ. نو په همدې توګه موږ کولی شو یو چا د موبایل لاک څنګه کوو انلاک کړو. البته اپلیکیشن ملګرو نه تنها دغه لاکر هر ډول اپ لاکر چې وي نو تاسو کولی شئ په همدغه ډول انلاک کړئ او د هغه شیان وګورئ. نو ملګرو بیا هم نو ته طریقه یوازې ضرورت په وخت استعمال کړئ. چېرې تاسو په ضرورت وخت کې استعمال نه کړئ نو ګناه ستاسو ده. زه یوازې تاسو د زده کړې په خاطر درښیم. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته ما د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.